سلامونه جوړ په خیر. خدای دې وکړي ټول روغ جوړ به یاست. یو ځل بیا زه حنیف الله حقیار په خپل ننني ولاګ کې له تاسو سره د خپل د کلي ښکلاګانې ښایستونه تاسو سره پوره شریک کړم. زما د نن ولاګ موضوع چې ده موږ څرنګه کولی شو چې فاریو ته لاړ شو. فاریو کې چکر و بام ته وخیږو که نه. په نورو ملکونو کې سړی دغه ته راوخته سپوږمکۍ ته وخته. موږ خو فاریو ته هم نه خیږو بېګناه خلک. کله چې بام ته خیږو نو سنډلې او سپېړې خورو. نو راځئ په دغه نننۍ موضوع باندې یو څو مهمې خبرې کوو. دغلته یو څو ځوانان ناست دي هغې هم نظر والو او د هغې نه هم پوښتنې وکړو چې یوازینی موضوع او هدف څه دی، څرنګه موږ کولی شو فاریو ته لاړ شو. نو که چا زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی همدا اوس لاړ شئ زره یوټیوب ته حنیف ولاګ 2006 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل په ایکن باندې پښه کېږدئ. پښه نه چې پونده کېږدئ تر څو سمې پیچق کې هم پیچق په سبسکرایب یې کړئ. نو راځئ زه خپله موضوع شروع کوم. یوازینی خبره دا ده په یوټیوب، فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام کې کله چې زما مخې ته یو ویډیو راځي که نه نو تاسو یقین هم کوئ او یقین هم نه راځي په دې خبره. ما تر اوسه په خپل زړه باندې داسې نه دی کړی چې یو چینل زه لایک کړم، ویډیو شیر کړم، ښایسته کومنټ ورته وکړم او چینل سره لازمي فالو کړم. ولې چې دا ماته داسې ښکاري لکه یو بوج په شان دی چې دغه بوج ډېر دروند بوج دی. څنګه به دا کوم ترادار یو چینل سبسکرایب کړه او لایک یې کړه او کومنټ یې ورته وکړه، دا د چا د لاسه کېږي؟ خو که په حقیقت کې موږ ورته سوچ وښه وایي ځمکه هغه ځای سوځي چې چېرته پرې اور بلي. زور یې چې دی که نه په فیسبوک، ټیک ټاک باندې دی. لایک یې کړه، فالو یې کړه، کومنټ یې وکړه. په دې خو څه نه کېږي، یا خدای نخواسته زموږ ګوتې کار پرېږدي یا لاس هم پرېږدي. که چېرته زه نن غواړم په یوټیوب دپاره کښېنم او په یوټیوب کې زه دا کوم چینل چې دا ټول سبسکرایب کړم، لایک هم ورته وکړم، کومنټ هم ورته وکړم که نه، نو هغه سړی دونه به یو ساده سړی به هم نه وي یا دونه بېکاره به هم نه وي چې هغه وګوري چې دغه ځوان زما چینل لایک کړی هم دی، سبسکرایب کړی هم دی، ویډیو شیر کړی هم دی نور له خلکو سره. باید چې راځه یو دقیقه موږ هم ورته سبسکرایب وکړو، یو ښایسته کومنټ ورته وکړو. دغه تجربه ما پرون نه بل پرونه تقریبا شروع کړې ده. یو ځوان نوم یې نه اخلم په فیسبوک کې ما سره ملګری و، نو هغې به زما یو پوسټ نه کومنټ کوو نه به یې لایک کوو. نو ما ویلې چې راځه دې باید لاره پیدا شي، څرنګه کولی شو چې دا ماته کومنټ وکړي. نو لومړی زه ورغلم د هغې فیسبوک ته او هغې فیسبوک ته چې کله ور داخل شوم نو هغې یو عکس خپور کړی و، یو څه غزل یې مو سره لیکلی و. نو ما ورته ولیکو په کومنټ کې چې وروره ګلاب یې، فقط هم دومره مې ورته ولیکه او لایک مې کړه ورته. نو یو څو دقیقې بعد د هغې ریپلی ما ته راغی، وروره وایي ته په خپله ګل یې چې زه ته ګلاب ښکارم. دا د کومې خبرې نه؟ ځکه چې هغه د زهرو اول ګوټ چې کوم ما تېر کړ. ما لایک وکړو، کومنټ مې ورته وکړو، ځوان نه پسې همدغسې لایک او کومنټ وکړو. نو تاسو یقین وکړئ هغې نه بعد زه کله د هغې فیسبوک یا پروفایل ته نه یم تللی یا ټیک ټاک ته یا د هغې انسټاګرام ته چې تر څو هغې ته زه نور کومنټونه او لایکونه وکړم. خو یقین په خدای وکړي که نه چې زه هر یو پوسټ کوم که نه نو ما ته کومنټ کوي، داسې کومنټ کوي چې زړه مو سره خوشحالېږي او زه دې سره لا هڅم چې تر څو زه دې نه هم پسې ښه پرمختګ وکړم. نو راځئ چې دغه یو خبره په ځان کې پیدا کړو. که چېرته مو کومه ویډیو کته، کوم چینل هم کته، تاسو یقین وکړئ دغه ولاګ زه برابروم که نه، ما پسې کلي کې نه خلک خبرې هم کوي، خنداګانې هم پسې کوي. اکثره ما ته وایي چې دا لیونی دی، موبایل سټینډ کې ایښی او خبرې کوي. صحیح ده؟ لکه دا دومره تکلیفونه، هغه که د پلار د طرفه وي، که د کورنۍ د طرفه وي، که د خپلو ملګرو د طرفه وي یا د خپلوانو د طرفه وي، هر یو چې دی موږ پسې منفي خبرې کوي. حتی تر دې دونه کوشش کوي که نه چې تر څو زه دغه خپل ولاګونه تېر شم. ما ته وایي که نه دغه شی سپک کار دی، دا مه کوه. خو ولې چې زما شوق دی او دغه شوق زه پوره کولو لپاره نه که نه دونه خلکو خبرې وړم. دغه یو مسله دا د ریکارډینګ په مهال کې بیا چې کله زه ایډیټ ته کښېنم په ایډیټ کې دا کومې خوارانې چې کومه دا افیکټ یو ځای کا، دغه ځای کټ کا، دغه ځای کې مشکل راغی، دلته پرابلم ما ته را جوړ شو، نو دغې دپاره نه دی که نه دا ډېر یو غټ تکلیف دی. تقریبا 10-15 دقیقې زما پوره خواري پرې کېږي. نو خبره داسې ده بیا چې زه هغه کله برابر کړم بیا نو هغې دپاره زه یو ساعته انټرنټ فعال کړم. په دې چې انټرنټونه خو دونه ماشاءالله ګران دي که نه، یو خو چې دی دا شبکو والا هم چې هغه موضوع روانه وه که نه شبکې غلي دي، بلکل غلي دي. په دې دپاره که نه چې کله یو جي بي مونږ فعال کړو، ویډیو اپلوډ کې واچوو که نه، نو هغه ویډیو په نیمه کې رسېدلي یا 15% کې زموږ هغه کومه جي بي چې فعاله کړي هغه نوشي جان کړي. نو په دغه تکلیفونو کې چې موږ
قرض وکړو پور وکړو یو چا څخه پیسې راوالو که یو سړی موږ ته وایي چې زه لاړ شم 500 روپۍ ډوډۍ راوړه نو موږ د 40 روپۍ ډوډۍ راغله ګوزه ته بیلو چې ماښام دپاره یو جیبي انټرنټ زه فعال کړم نو هغومره مشکلاتو نه بعد زه بیا ویډیو اپلوډ کوم چې کله ویډیو اپلوډ کوم تاسو یقین وکړئ ملګرو یوازې زه نه تاسو ټول تاسو هم دغسې شپې به همدا سوچ کوو چې خدای پاکه زما دا ویډیو به کوم ځای تللی وي که نه به یې تللی چا به کتلی وي که نه به یې کتلی څومره ویوز به پرې راغلي واچ ټایم به څنګه وي ویورز به څنګه وي سبسکرایب مې کم نشي زیات نشي یعنې دومره لالهان دي په دومره لالهان دي که سړی یو ویډیو ریکارډ کوي او اپلوډ کوي که نه او هغې دپاره یو لایک یو سبسکرایب ګوره دا موږ دپاره داسې دی که نه ته چې بیخي راځه په دغه ویلا کې موږ دسره شریک یو یا دسره کیمرامیني موږ کړی یا ورپسې منډې موږ والې دي چې په یو سبسکرایب باندې موږ ورور ښه پوهېږو چې هغه سړی پرې څومره خوشحالېږي که چېرته موږ یې سبسکرایب کړو لایک کړو او ویډیو شیر کړو نو هغه کېدای شي دې نه بعد نور هم کوشش وکړي څنګه ابوذر صاحب نور هم کوشش وکړي ښې ویډیوګانې جوړېږي خو که دا اکثره زه کومنټونه بعضې ګورم که نه نو ډېر داسې لکه د چوکاټ نه بهر کومنټونه کوي هغه څه زما کار نشته دی چې یو سړي پسې خلک خبرې ونه کړي یا بد ونه وي یا ښه ونه وي هغه داسې مثال لري د ډاکټر شکیب صاحب خبره وایي هغه مړ دی ځکه چې سړی مړ شي بیا څوک قصه کې نه یو دوه هفتې ورپسې جړاګانې مړاګانې د هغې نه بعد هېڅ نه وي په هغې کومنټونه هېڅ نه کېږي نو ملګرو زما یوازینی هدف دا دی که نه چې ټول سره یو ځای شو ټول سره یو ځای شو لاس په لاس شو که هر یو ملګری که داسې مه وایي چې د هغې وروره د ویډیو کوالټي کمزورې ده یا وروره کیمره یې صحیح نه ده یا وروره غږ یې صحیح نه دی ریکارډ شوی موږ باید هغې سړي خواري ته وګورو چې ولا دغه سړی خواري کوي اوس لکه تاسو چې ویلا کوم زما شوق دی داسې یو سړی هغه ټیک ټاک یې ورغله هغې به هغه شوق یې ورغله یو سړی د ورزش کوي هغې سره به یې شوق یو سړی بوکس کوي هر چې کومه لوبه ستاسو د خوښي ګوره که چېرته ما هېڅ خبرې وکړه نه تا دا کرکټ شروع کړی دی ورغله ته نشل کېږي او دا دی هغه ته ناکامېږي هغې زړه ماتېږي د دې په ځای چې ښه خبره ته ونشو کوی که نه باید چې غلط خبره ته ونه کړو ورته ووایو چې یاره ته ښه روان یې که نن د ویډیو 10 نفره ګوري سبا دا زه په دې باوري یم چې سبا به د ویډیو 10 نفره ګوري دا خو داسې نه کېږي چې زه ستا پښې وخم ته زما پښې وخې هغه هر څه ګډوډ شي نو ملګرو دغه ډېر یو مهمه موضوع ده چې تاسو سره زه شریکوم په دې چې یو بل سره لاس تر لاس نشو که نه نو دوی چې اکاونټ هم مخته نیسي بیا خلک وایي چې ولا په افغانستان کې چې دی اکاونټ نه وایرل کېږي یا لایکونه پرې نه راځي فقط یو لیک دی که هغه سړی لکه د ایډیټ په برخه کې ریکارډ په برخه یا اپلوډ په برخه کې څومره چې خواري کوي که نه نو زما ستا په کمنټ او لایک باندې هېڅ هم نه کېږي په یو دغه کې بس یعنې 2 سیکنډه وخت هم نه نیسي لایک سبسکرایب او یو ښایسته کمنټ که چېرته تاسو ته کومنټ وکړو نو هغه ځواب هم انشاءالله زه په دې خبره باوري ما د دې خبرې ګارنټي تاسو در کوم چې هغه به لازمي ستاسو پروفایل ته راځي او ستاسو ویډیو به هم لایک کوي کومنټ به هم درته کوي مننه به هم درنه کوي په دې چې اول ځل موږ کړی خو زموږ یوازینی هدف چې دی والله دغه ځوان ما ته کومنټ وکړو صحیح ده دا ما دپاره مجبوري به وي څه ضرورت به وي ما دپاره یا به لازمند یا به کوم څه تمه لري دا خبرې ذهنونه وباسئ وروره کوشش وکړئ هغه څوک چې تاسو کومنټونه کوي دفتن ته ریپلی ورکوئ که نو اوس هم په خوله نه راځي که د ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ نو نن نه بعد به دغه خبره ټول سره حتما منو ځان سره چې ټاکو به ځان سره چې هر سړی که ویډیو برابروي که نه نو که چېرته ښه ویډیو وي دا هم تاته نه وایم چې ته مقصد هر یو ویډیو یو سړی دی ورکړله یا د خپل عزتۍ دپاره یې ویډیو جوړ کړي یا د بل چا سپکاوی پرې کړي یا د چا قام پسې غلطه خبره کړي هغې ویډیو کومنټ ورکړي یا لایک ورکړي نه ویډیو تاسو وګورئ ښه خلک ډېر دي هغه څرنګه چې وایي که نه وایي لمر په اوږدو ګوتو نه پټېږي اوس خیر دی ورېځ دی لمر هم لیدلی دی دلته زما مخه ونه نیولی دی چې تاسو مې لمر ښوده هغه د لمر مسله پرېږدو نو ملګرو یوازینی موخه زما همدغه دی که نه چې کوشش وکړئ یو بل سپورټ کوئ د یو بل ویډیوګانې لایک کړئ ښایسته کومنټونه وغږئ تر څو هغه نور هم خواري وکړي نو دغلته یو څه ځوانان راسره ناست دي راځئ د دې خولې نه به وورو چې دوی څه وینا لري او ماشاءالله مازدیګری دی کمپل او توشکې هم راوړي دي لکه څرنګه تاسو خو زه وایم چې زما اکثره خپرونې چې دي په خپل کلي کې په خپل طبیعت کې په خپل ساحه کې چې د مازدیګري کې بیا نور بل رقم کیف کوي یو بله خبر تاسو دا کومه که نه چې ملګرو ګورئ دغه ولاګ دپاره دغه چشمکې چې دي خاصا د ولاګ دپاره مې اخیستې دي فقط د یو ویډیو دپاره چې دی په چشمک کې ده بل لا خولۍ مې واغست لکه زه چې دونه خواري کوم که نه کوشش وکړئ تاسو ما تشویق کوئ ما ته ښایسته طرحې راکوئ زه به انشاءالله که تاسو ما ته کومنټونه وکړئ که نه چې ته په دغه موضوع ویډیو جوړه کړه یا په دغه کلي کې جوړ کړه یا په دغه ساحه کې جوړ کړه نو زه ستاسو دا کومنټ به انشاءالله هېڅ کله هم نه بېځایه کوم لازمي به ځم ستاسو ځای ته ستاسو کلي ته کوم ځای چې تاسو ما ته انتخاب کړی هلته به زه تاسو ته ویډیو جوړوم زما یوازینی هدف دا دی زه چې دا ویلا کومه یو خو مو سره شوق دی بله مسله دا که نه هغه مسافرونه چې په خارج ملکونو میشت دي یا اوسېږي هلته
نو حتما یو سړی چې د کلي نه لرې شي کوره لرې شي هغه بازار یې به یادېږي هغه کلی به یادېږي هغه خپل خپلوان به یادېږي نو دغه کولی شي ماته په کمنټ کې د خپل د کلي مکمل ادرس ماته راکړي چې په کوم ځای کې ته لاړ شم په کوم ځای کې خپرونه وکړم له چا سره وینم نو انشاءالله زه به دغه ټول ته د خپل خپلوان چې کوم دي که نه ټول ته معرفي کوم چې دغلته په دې کلي کې څه دغه مشر دی دغه د جومات امام دی نو ټول به ورته ښایم تر څو هغه په خارج ملک کې ناست دي او خپل خپلوان او خپل کلی ګوري د نږدې نه نو دا یوازینی هدف مې دا دی پاتې شو ملګرو د ولاګ مسله ولاګ خو داسې یو کار دی چې داسې ډېری ځوانان به وي چې وایي چې زه ولاګ جوړوم خو هغه وایي زه نن نه شروع کوم سبا یې شروع کوم بل سبا یې شروع کوم ګورئ ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې ولاګ جوړ کړئ مشکل نه ده ښه خبره ده یو څو دقیقې به مصروفه یې یو څه به مو غم کم شي تاسو داسې فکر کوئ ملګرو زه همدا اوس چې کله دا ولاګ کوم که نه دغه موبایل کیمرې ته یا لینس ته چې ګورم که نه زه دا ویم که نه چې ما سره یو نږدې ملګری دی زما اوس نور ټوله رابطه تاسو سره که د زړه رازونه یې خبرې کوم بل مشکل یې که نه تاسو سره شریکوم ماته د څه دپاره چې موږ ټول یو د یو ګروپ ملګري باید چې نن نه بعد نه ده که نه هر یو بل سپورټ کړو نو راځئ ملګرو دغه موضوع نه تېرېږو او په دې به بیا هم ویډیو برابروم بیا هم برابروم تر څو دغه موضوع برابر نه شي راځه داسې ځوانان ناست دي د دې خولې به یو څو ټپې وورو ګپ شپ به ورسره ولګوو چې څه وایي نو سلامونه ملګرو ښه او ماشاءالله ژوندی اوسې ډېره مننه ستړی مه شي ته ورور لاس راکړه ستړی مه شي پهلوانه ته هم ستړی مه شي جوړې په خیر یې طبیعتان مو ښه دي نو ملګرو ډېره مننه ملګرو دغه چې دی د کلي ژوند دی صحیح ده کلي کې چې ژوند کوي نو حتما یا پټی کري یا به غواګانې ساتي یا به وزې ساتي دلته اوس ګوره هغه بیلچه مې وکتو په دغه بیلچه باندې د کلیوال چې کوم دي که نه پټیو دپاره اوبه پرېږدي لښتي بندونه تړي پرې که نه نو دا ډېر مهم شی دی بل چې زمینداري کوي نو دا شی به سره ضروري نو څنګه هلکان تاسو ما ته له دې منځ کې ځای راکړئ چې تاسو سره کښېنم چې ټول پکې راښکاره شي را سره اول به یې تا نه شروع کړو ستا نوم مبارک شیر حسن د کوم ځای اوسېدونکی یې ننګرهار کې بیا د کوم ځای ډرونټې کې بیا د کوم ځای نصر آباد کې بیا د کوم ځای ګلجنګي کې بیا د کوم ځای همدغه کوم ځای چې خپله شوخي به سره وکړو د ژوند چارې دې څنګه روانې دي الحمدلله مصروفیت چې لري په کوم کار باندې بوخت دی دیاړي کې ګلکار سره شریک دي لګوي ورځې بیا څو دیاړي درکوي او څو بجې ځې څو بجې راځې سهار 7 بجې ځم سهار 7 بجې مازدیګر راځم کار سخته نه دی اوس ښه دی اوس ګزاره کوم خپله مجبوري کار ځم یعنې مجبورۍ دپاره نه دی که هر عقل سخت به سړی تیار وي ښه ډېره مننه کومه ټپه چې لري که نه لري مړه دغه بعضې مسافرونه هم دا اوس ګوري تا که نه چې په زرګونو نفر تا ګوري چې دغه مونږ ته څه وایي او کومه ټپه کوم غزل به مونږ ته یو څه خوتو یې ستونی مې خراب دی نه شم ستونی دې خراب دی ښه نو لیدونکو د دغې ځوان چې د ستونی خراب دی صحیح ده دا ستاسو قرضداری شو تاسو ښه نه تاسو پسې هم راځم دا ستاسو قرضدار شو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به د دې خولې ټپې ورو بچه به ټپې کې که نه ښه زه یو پیغام ورکړه هغه ځوانانو ته چې کار نه کوي هغه وایي چې ما ته اسوده کار یو زه یې وکړم باید چې سخت کارونه مو وکړي که نه ښه یو سړی دی مثال که نه پلان نه تمه کوي چې ما ته پلار یو زرګونه کې چکر ته لاړ شم هغې خلکو ته څه پیغام لري باید چې په خپله کار وکړي یا نه باید په خپله کار وکړي هاي شاباسي یعنې دا به پلار ته پیسې ورکړي داسې مه کوه چې پلار ګټلی زوی ته اسانه خپله مو وځي کار وکړئ پلار به پلاسونه پلی کړي داسې پلار ژب ته به تر کوم وخته پلار ژب ته به ته ناست یې خپله مو وځه لاړ شه کار وکړه ځان ته 100 روپۍ وګټه چې پیسې ګټل سخت دي اسانه دي څه شی دي پلار ژب ته هېڅکله نه کښېني ځوانان هسې وځي خپله کار کسب وکړي بالکل د پلار ژب ته راځي د پلار نه پیسې اخلي یعنې مصرف کول خو دا چا کار دی دا چا کار نه راغلی چې ویې ګټي نه راغلی چې ځان ته وګټي هغه هم په حلالې مزدورۍ سره که نه ډېره مننه کورودان ژوندی اوسې ته لاس راکړه زه به دغلته د بل ځوان سره خبرې کوم سلامونه ستړی مه شي څنګه وروره طبیعت دې ښه دی ژوند زندګي څنګه تېرېږي او دا راته وایې که نه دلته پټو کې څه کې اوبه دې راخوشي کړي دي ښه جنجوړ دې اوبه پرېښي دي نو ملګرو دغه پټی دی وګوره تاسو جنجوړ دي همدا اوس یې ته اوبه پرېښي دي او مونږ ورته ناست یو دی غاړې ته ښایسته یخ هوا هم لګي ستا نوم چې دی عمران خان کوم عمران خان پاکستاني افغاني هاي شاباسي مکتب دې ویلی دی ولې مخکې یې تړلی و ولې اوس دې خوشي کړ ملګرو دغه وایي مکتب دې خوشي کړی دی ته چې دا غوا دی که بچیلی ده چې دې خوشي کړی دی په کومو کارونو مصروفه یې څه کار کوې ته خپله اوس خپله خیاطي کوم دا دوه درې جمعې شو د دیاړۍ ته وتی یم 2-3 جمعې کې دیاړۍ ته وتی ولې خیاطي کارونه نه وو خیاطي کارونه نشته کوم وړه هغه خیاطي خپل سیزن نو غټ اختر
کلونو کې کارونه شروع کېږي تر سیزنه پورې وړوکی سیزن غټ یو ورځ مثال د خبر نه ده که نه تا خپل د طبې خوراک هم کړی ښه طبیعت دې هم جوړي او بعض یو بلوتوت دې هم لګولي موسیقي هم پکې اورې که نه او همغسې کار وکړي د ورځې به څو جوړې وګڼډې ورځې 15 جوړې 500 جوړو پورې رسي غټې جوړې که وړې غټې په دې خیاطۍ کې دا راته وې که نه چې غټې جوړې سختې دي که وړې وړې سختې دي غټې اسانې دي غټې ولې اسانې دي وجه څه ده غټې اسانې که هر چې پوره یې راوړو ته کوم یو وي جوبونه یې واړه واړه دو ته جوبونو ته جوړه کړی کپونه یې واړه واړه جنجالي د ماشومانو غټانو خو یې هر شی برابر بس ولګوه ډارې یعنې په هغه کې دا جیبونه سخته دي ماشومان کپونه جوبونه په دې لاس نه دننه کېږي اندازه یې نه معلومېږي چې څنګه شو څنګه نه شو غټان د جوبونه ولګوه بس هماغه اندازه برابر وي کپونه ورته 9 انچه جوړ کړه 2 انچه جوبونه جوړ کړه بس هماغه برابر ده غټې ورته جوړ کړه بس ښه دا راته جوړه په څو ګڼډې غټې جوړې غټې جوړې 300 غټې جوړې ملګرو په 300 او د ماشومانو بیا ماشومان کوم یو 100 په کوم یو نیم 100 درمیانه یې هغه 200 200 څه ښه ده چې وسیله او مصروفیت یې جوړ کړی دی یعنې پوخ خیاط یې نو او که خام یې پوخ ته څنګه پوه شې پوخ خیاط یې یو کنچکاري نشي کولی نو جوړه ګنډی شم وګوره که خام یې که نه لیدونکو سړی مې پیدا کړ خام دی وایي پوخ خیاط یم کله چې قنچکاري دي زده که واسکټ دي زده که یعنې داسې یو کار هم سړی پوره وي که یو سړی وایي زه انجینر یم که نه هغه هم پوره په خپل مسلک کې نه وي که یو سړی وایي واله زه یو غټ سوپر سټور لرم اکثره به کیدای شي مالګه ورسره نه وي یا مساله ورسره نه وي یو شی نه یو شی کم وي یعنې دا انسان پوره نه دی که نه دغلته یو بل ځوان سره ناست ته دې سره خبرې وکړو ته لږ ماته لاره کلته السلام علیکم ستړی مه شوره جوړې په خیر په پیل کې د لیدونکو ځان معرفي کړه زه عبدالخالق یم شاباس د ننګرهار اوسېدونکی یم په ګلجنګي کې اوسېږم دلته مې کورونه دي ښه ډېره مننه او اصلي د کوم ځای اوسېدونکي اصلي د کونړ یم د کونړ بیا کوم ولسوالۍ د نورګل ولسوالۍ مزار دره غازي آباد کلی او ملګرو سیو د زبردست دی نورګل خو په دې ولسوالیو کې نورګل ماشاءالله ښایسته ولسوالۍ ده دا نه چې ټولې ولسوالۍ بدرنګې یعنې ټولې ښایسته دي خو خاص کر بیا نورګل ډېر یخ دی سیند ته هم نږدې دی فکر کوم سیند ته هم نږدې دی یخ هم دی باره مزار دره مزار دره کې تاسو غازي آباد کسل کې د غازي آباد دي هغه به ماشاءالله ډېر یخ دی نه په ګوړي پوهېږي ژمي خو یخ ډېره مننه دا چې کوم دلته څه کار کوې دلته فعل خالوزګار یم فعل خالوزګار او کسب دې څه دی لکه کوم کارونه کوی شي ته کسب مې د نانبایي دی ښه نانبایي پاکستان کې مې کار کوو تقریبا 4-5 میاشتې کېږي چې راغلی ښه 4-5 میاشتې راغلی دلته یعنې د کار زمینه دې نه ده برابره کړې دلته مې فعل خال څه نه دي برابره کړي ګورو څه ارادې لرې دې نه بعد به ته کوم نانبایي سره کار شروع کړې که نه شروع کړې بس انشاءالله ارادې خو ډېرې دي یا به نانبایي چا سره کار ته کړینو یا به خپل کار جوړ کړم ته یعنې اشپزه مې نانبایي مې که نه ډېرې ډوډۍ څو پورې پخوی شي لکه څومره تعداد ډوډۍ پخ کړي دي یا داسې راته ووایې که نه چې په ژوند کې یو ځل تا په یو ورځ باندې د حد نه ډېرې ډوډۍ پخ کړي دي هغه د څه حساب باندې و لکه څومره ډوډۍ دې پخ کړي په هغې ورځ باندې بلکل داسې ورځې راځي پاکستان خو داسې سیستم و یا محرم شو یا غټ اختر شو یا ورکوټ اختر هلته چې دی کارونه ماشاءالله ښه دي د هغې ځای خو داسې سیستم و دې ورځو کې به کار ډېر و بله ورځ عامه ورځ باندې به زموږ 1:30 2 بجې به او اخترو کې یا محرم ورځ به چې وه بیا به 6 بجې 7 بجې کار به د ورځې دا به بیا موږ سهار به چې ودرېدلو ماښام به لا موږ بس کړو 10 بجې 8 بجې کله ډوډۍ هم سوځولې دي ډوډۍ هم ډېرې سوځولې نو شاګردي به دې کړې اوله کې شاګردي مې اوله استاد مې وال هم ډېر خوړلي وال مې خوړلي وال مې خوړلي کور ته تللی وم او بیا راپسې راغی وې زه خیر ده راشه تا دا وال ولې خوړل چې ډوډۍ راسوځېدې ډوډۍ مې هم سوځولې وې او لږ خمبیر رانه لاندې ولیدل یعنې دا خو سړی چې نابلد دی حتما نو ډوډۍ به ترې ولېږي لکه اوس د دې کار چې دی نانباییتوب دی دا زه نشم کوی دا چې خپل مسلک دی په خپل مسلک کې ماهر یې پوخ استاد یې نو ملګرو تاسو ته مې دغه ځوان چې دی اوس د پاکستان راغلی 4 میاشتې تقریبا کېږي اوزګار دی او ښه ماشاءالله تکړه نانپس دی نو که د چا ضرورت وي که نه نو کولی شئ چې بیا زموږ په یوټیوب لینک کې کومنټ پرېږدئ تر څو زه بیا دې سره شریک کړم او ښایسته ماشوم وي ښایسته ځای وي چې سړی در ولېږو ته لیدونکی څه ټایپي مپي چې لري یو شعر به ورته ووایم مهرباني یو ښایسته شعر وکړئ چې ځوانان خوشحاله شي لیدونکي خوشحاله شي عاشقانو ته به یو دانه عاشقانو ته ووایه ټاپه ووایه ښایسته ټاپه ووایه زه د خپل ځان ازار وښلی یم خپله مرمه زه د خپل ځانه زه د خپل ځان ازار وښلی یم خپله مرمه هغې ته دې ووایي چې خیرې دې راته نه کوي زبردست هغې ته ووایه چې خیرې دې راته نه کوي بل کوم یو بل ته راته داسې عاشق ښکارې مینه خو دې نه ده کړې نه
وزه په عاشق سړي پوهېږم یا رنګ زیړ بیا یې شونډې وچوي نه آفرین ما ستا خو رنګ زیړ دی که نه رنګ مې خسۍ پاک دی ښایسته سپینې مې شونډې مې هم ښسۍ دي نعشقي ښه کار دی که نه خو چې بیا سر ته ورسئ سر ته به انشاءالله رسېږي داسې نه چې د پوري مې کې پرېږده ورځه خیر لیدونکو ته څه پیغام لري هغه اوزګار خېلو ته باید خپله کار وکړي پلار ته دې نه کښېني کور یعنې په غاړې ورته تر څو به پلار لاس ته ناست وي باید ووځي خپل کار وکړي ځان ته کار برابر کړي باید توکل وکړي هر څه په توکل کېږي داسې نه چې کور کې ناست یې نن دی او سبا دی داسې نه کړي او که اکثر ځوانان وایي چې ولا دغه دی که ما ته خدای ښایسته کار پیدا کړي که نه نو زه به یو څه وکړم کار خو پخپله کور ته نه راځي که نه ته به پسې ګرځې که نه ته به ورپسې ګرځې. کوڅه په کوڅه به مارکېټ په مارکېټ به ښار ته بسې بازار ته ته یو سړی ته کارګر ضرورت یو ته ورشي ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسې خوشحاله اوسې. دغلته بل ځوان دی چې په قیتو کې مصروفه دی راځئ دې سره هم خبرې وکړو زه به دې لاسته راوړم څنګه قیتو کې مصروفه یې ماشاءالله ښایسته تېره هم برابره کړې ده څنګه وراره سړی یم شته طبیعت دې ښه دی ساده تېر دی ملګري اوسان ښه دي په پیل کې د لیدونکو د ځان معرفي کړه نوم مبارک دی چېرې نوم مې عبدالمالک دی ښه عبدالمالک صاحب کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ ښه ته هم د نورګل ولسوالۍ څنګه یې کوم ورور سره خبرې وکړې دا مې ورور دی ښه دا یې ورور دی بیا خو تاسو دونه معرفت هم ضرورت نشته بلکې چې هغه هر څه ویلي مخکې نه تیار هر څه شوي زندګي څنګه تېرېږي بس شکر دی الله رحم نه تېرېږي مکتب دی ویلی او مکتب هم ویلی دی بس دا تر نهم صنفه پورې هم صنف پورې بیا خو دې خلاص کړی نو درې صنف پاتې خو بس منډې رامنډې به کولای په درې واڼو ته نهم کې وي که نه لسم صنف به پوښتنه لسم صنف چېرته دی ادرس به درکړی و هلته بیا یو لسم چې دی دولسم چې بس خلاص پندرو به بیا امنیتي ډرونټه کې دی خبره خو د صحیح ده خو د غریبۍ پرې نه اوسېدل چې موږ څنګه چې د فارغېدو ته نږدې شولو یعنې ستا خبره چې 3 کاله پاتې نږدې وو نو هغه بس غریبي شوله او غریبي هم سندره په دغه غریبي شوه بس لاړو کارو ته ووتلو ملګرو دغه غریبي خدای په خیر خلاصه کړي په دې چې هر سړی ته پیدا دی کار او چا نه پوښتنه کوي کنده اوس وخت کې سره زیات شوي دي چا نه پوښتنه کوي والګه مکتب بس پرېښوس ولا غریبي وه یا مثال د پلار کمزوری شو مخکې پلار ګټه مو مکتب ویلی اکثره پلاران کمزوري شي بس مجبوري شي مکتب ته پرېږدو نو اوس څه کار کوې اوس خو هم زه په خپله نانبی یم ښه ته هم نانبی کابل کې مې کار کوو دا یو جمعه کې چې بېکاره یم ښه اوس څنګه چله کابل ته بیا نه ځئ نو زه خو اوس دا کارونه لږ ګډوډ دي یو خو دا قیمتي هم ده او دا ځینو خلکو چې دا نانبیانو نو تیار خلک کسان یې ویستي دي کارونه نشته دی خو دا حالات ښه کېږي ورو او انشاءالله دغه دا نانبی کار چې دی په ژمي کې ښه کېږي که په اوړي کې ته خو به استاد ته معلومات کېږي لا ځینې داسې نانبیان دي چې هغه هم د ژمي چلېږي او هم د اوړي او ځینې چې هغه بیا ژمي کې لږ ضعیف وي ښه ولې ضعیف وجه څه وي د هغې خو اوس کابل کې ما فلحال کابل کې کار کړی دی د نورو ځایونو کې مې نه کړی هلته چې دا ژمي کې واورې دي او بارانونه دي که نه ځینې ځایونه داسې چې هلته ټول مسافر یې مزدورکاران یې هغه زیاتره نه راځي او دا ځینې چې دي نو هغه کورونه دي بازار دی هغه سره کارونه پیدا کېږي او آینده کې څه پلان لري د کار په باره کې بس کار په باره کې خو چې پلان مې دا ده چې خپل کار جوړ کړم اول په دې چې ته هم استاد یې او ورور دې هم استاد دی که نه نو دواړه سره یو ځای شي او څه کېږي اوس داسې دی چې لږ د پیسو نه ضعیف وي چې لږ پیسه پیدا شي نو خپل کار چې دی نو بیا انشاءالله جوړ خپل کار باچایي کار یې که نه چې کله دوکان هو که نه نو لیدونکو کله چې دا خپل کار سره شروع کړي هغه په دې ښيي یو چېرته ځي دوکان بندی وخته راځي ناوخته راځي که نه نو د چا غږ درپسې نه وي خو چې د چا د لاس لاندې کار کوي بیا نو هغه پټاکې در باندې کوي واله که ناوخته ولې رالې چېرته تللی وې په دې کوشش کوئ که نه په یو چاو کې نه دی که نه نو سوار خرڅ کوئ خو پردی کار مه کوئ په دې چې خپل کار خپل وي د لیدونکو څه پیغام لري څه وینا لري لیدونکو ته کوم پیغام لکه اکثره خلک وایي که نه مکتبونه چې نه وایي څوک تعلیمونه نه کوي هغه خلکو څه پیغام لري هغه خلک چې مکتب په خپله نه وایي د خپلې خوښې یعنې ښه وسې پوره یا هر څه پورې خو نه وایي نو هغې ته دا پیغام دی چې داسې مه کوئ خپل ژوند مه تباه کوئ مکتب چې ستاسو آینده ده ستاسو ژوند پرې جوړېږي نو دا اوس دا ما هغه نیمه کې مې پرېښی دی خو سخت پښیمانه یم کاش چې دا یو 3 کاله مې نور هم ویلی وی خیر غریبي وه که هر شی وه خو ویلی به خو بیا هم نه کېده ما ډېر هغه کوشش وکړ خو بیا هم ونه شو خو هغه کسانو ته دا وایم چې څوک یې نه وایي چې باید مکتب ووایي سبق ووایي خپل آینده جوړه کړي خپل راتلونکی جوړ کړي بلکل ډېره مننه ستا نه هم کور ودان ژوندی اوسئ
راواچوه تاسو نو ملګرو ډېره مننه نو ملګرو تاسو دغه ځوانانو خبرې واورېدلې په دې چې ژوند چې دی که نه بعضې وخت کې سړي باندې سخته شي بعضې وخت کې ښه شي نو کوشش وکړئ چې کله ښه کېږي نه هغې وخت نه بیا هغې موقع نه ګټه واخلئ تر څو نه دی که نه نو ملګرو لکه چې په ټکي اوبه هم راغلې زما پښې لمدې شوې کله چې دا کار برابر و نو تعلیم ډېر وکړه چې کله مثال د تعلیم زمینه نه و برابره بیا هر سړی پوهېږي چې ولا کور چې دی خرچه غواړي مصرف غواړي هغې دپاره به تاسو کوشش کوئ نو ملګرو په وروستیو کې دا خبره تاسو کوم زه ګورم چې په دغه ویډیو مې څومره سبسکرایبر راځي کوشش وکړئ ملګرو دغه ځان سره یو اراده وساتئ لایک کومنټ سبسکرایب باندې هېڅ نه کېږي ستاسو هېڅ تاسو ورنه ځای کېږي ډایرکټ لایک هم کوئ سبسکرایب هم کوئ ښایسته کومنټ خلکو ته کوئ ګوره که چې په دوباره ځل کې که تاسو ویډیو اپلوډ کوئ هغه ځوان لایک او کومنټ ته ونه وکړه نو بیا مو وایئ چې دغه دی د حقیقت سره خبره غلطه وه دا وه زما د نن ولاګ تر بل ولاګه پورې تاسو په لوی او مهربانه بخښونکي خدای سپارم هر چېرته چې اوسئ ښاد او آباد اوسئ د یو لوی افغانستان په هیله